خو یو ډېر لوی عالم او ولی الله تیر شوی دی د علم سره چې کله ناکله ذکر وي نو دا ښیښه ډېر ناسې نه چې ګورې انجري صاحب د ځانه جوړ کړې خو داسې لږ غوندې ګورې ښه چې په اورادو باندې مونځ باندې او دس باندې اورادو باندې کار کوي نو روایت کې راځي د عالمانو کې یو عالم تیر شوی دی خو ولی الله دی ابن عربي ورته ویل کېږي نوم هم چېرته اورېدلی دی سوی ورته ابن عربي دا دوه تیر شوي دي یو ابن العربي په الفلام سره دا فقیه مالکي دی صاحب د احکام القرآن او یو ډېر لوی ولی الله صاحب د فتوحات مکیه او صاحب د الفصوص الحکم نوم ځان سره یاد ساتي هغه یو ښکلې توجیه کړې ده وایي د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هر ورځ او یا زره درجې اوچتې دی څو زره او یا زره هر ورځ به د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او یا زره درجې اوچتې او چې یو سړی بالفرض لاندې درجه کې وي یو سړی بالفرض عام سپاهي وي او هغه ورسي بیا میجر صاحب شي نو دا لاندې ورته بیا کم ښکاري بیا چې میجر کپتان شي او د کپتان نه بیا خیږي او کرنل شي او جنرل شي نو دا لاندې ورته څه ښکاري کمې ښکاري د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم 70,000 درجې د هره ورځ اوچتې دی او دا یوازې دغه وخت کې نه اوچتېږي د وفاته پورې اوچتې دی او زمونږ عقیده دا راغلې ده چې څه فضیلتونه عقایدو باندې خیال کوئ چې څه فضیلتونه الله تعالی په حیات کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم له ورکړي دي صبحکي تشریح کړی ده په شفاء او استقام کې او مکه خیرونه او برکتونه الله تعالی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له د وفات نه پس هم ورکړي او یا زره درجې هره ورځ اوچتېږي 70,000 درجې څومره کالو شو 1400 سالو شو هر ورځ د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او یا زره درجې اوچتېږي دا دې نه پس په زرګونو کاله چې قیامت نه راځي اوچتېږي به بیا به په قیامت کې اوچتېږي مخلوق به ټول راشي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم انبیو باندې به وګرځي آدم علیه السلام دعا وکړه که نه آدم علیه السلام به د عذر کی زما د عذر سره کار نشته چې سوی زما د هغې سره کار نشته ځکه د انبیو زه ادب کوم زما د پلار که چا سره جګړه تیره شي او زما پلار څوک رونیسي وی وخي زه د هغې بیان نه کوم پرده پې نه اچوم چې په هغې باندې پرده اچوم آدم علیه السلام ما ته د خپل پلار نه محبوب دی د خپل نیکه نه محبوب دی په آدم علیه السلام به پرده اچوم دا به نه ویم چې آدم علیه السلام او الله آدم علیه السلام یې راشړلی او ګناه کړې وه او دا چلې کړی او دا چلې کړی چپ چپ خولو نیسه خدای رضا خله ماته کا د آدم علیه السلام د شان متعلق غلط الفاظ استعمال نه کړي خو دا ټول مخلوق په ته چې آدم علیه السلام وایي نشم کولی جیزه نوح علیه السلام له ولاړ شي هم دقه شان اجمال مولیان ورته څه وایي اجمال کې خبر وکړه بیا به راشي ابراهیم علیه السلام لا بیا به موسی علیه السلام لا بیا به عیسی علیه السلام لا ټول به ورته اجمالو کې په معنا د دې سره عذر به وکړي آخر کې به مخلوق ودرېږي په دربار د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 80,000 مخلوق په یو روایت 18,000 مخلوق په بل روایت دا به ټول رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته ودرېږي الله به خصوصي انعاماتو کې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې به ورته وښیي اسما به ورته وښیي او الله تعالی به دعا د رسول الله سلام قبول کی او حساب کتاب به الله تعالی شروع کی او دا شان اوچتېږي ورفعنا لك ذکرک وللآخرة خیر لك من الاولى د دنیا د شان نه ستا د آخرت شان اعلی دی بهترین دی دغه زموږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم